سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت جام وکوي. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې کې تاسو ته یو گیم درښیم دوستانو چې کولی شئ فری گیم وکوئ او له ده څخه ډالر وګټئ او ډالر خپل باینانس، کریپټو والټ یا هرې صرافې ته وډرا کړئ. ویډیو ما سره تر پایه وګورئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. دوستانو لومړی خو راځم د دې د وډرا ثبوتونه تاسو ته په لومړي سر کې ښیم. تاسو د دې وډرا ثبوتونه په سکرین کتلی شئ. تقریبا زموږ ملګري ته 4 وډراوې خپل باینانس ته کړي. هره وډرا $10 د $2 فیس کټي، یعنی $8 ستاسو باینانس ته رسي. څنګه کتلی شئ په دا بل رسید کې هم $8 یې تلیږلي. گیم بالکل ښه گیم ده او فری ده بالکل، او که ایسې گیم وکوئ او په دغه مقدار ترې وډرا وکړئ. او اوس راځو د دې لینک مې تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی، په هغه به کلیک کړئ، تاسو پلی سټور ته بوځي. دا به ډاونلوډ کړئ. چې ډاونلوډ مو کړو له پلی سټوره به مستقیم راواست کړئ. دوستانو چې ډاونلوډ مو کو واز به کوي، لومړی به دې ته د لوکیشن پرمیشن ورکړئ. یا چې مو ورکړ بعد له هغې داسې صفحه راځي. دلته به په دا ګوګل باندې کلیک واخلئ. دوستانو په ګوګل سیم کلیک واخیست، تاسو جمیلونه په دا شکل راځي. په خپل یو جمیل به کلیک وکړئ. هغې نه بعد تاسو څخه غواړي چې خپل جنسیت انتخاب کړئ، میل یا فیمیل به ووهئ او نور به نیکسټ کړئ، مخې ته به لاړ شئ. مخې چاته لاړئ دوستانو، دغه ډول د دې ګیم اوس صفحه ده، صحیح ده، چې پرېږده موږ ته لوډ شي. دغه دا گیم یې لوډ شو. گیم یې اسانه ده دوستانو. په دغه ډول گیم ده، دا پازلونه به تاسو حلوئ. کله چې دا تاسو ته حلوئ، هر ځل یې تاسو حلوئ، دلته پورته ټوکن یا کوین درکړي چې همدا کوین ډالر ته بدلېږي او د وډرا وړ دی. نو گیم یې په دغه شکل ده. دا گیم خو به ډېرو دوستانو کړی، هم یې داسې ناشنا نه ده. تر لاندې تاسو ته دا ډول پازلونه درکوي، دا به تبدیلوئ. که کوم پازل جوړ نه راځي، هغه کولی شئ داسې تبدیل را تبدیل کړئ. اوس مثالا په ده کې زه ګورم، یعنې دا یو ځای کې هم جوړ نه راځي، چې هر ډول یې تاومه دلته جوړ راځي. نو په دا شکل به تاسو گیم څنګه کوئ، مخ ته به وړئ. دوستانو که کوم ځای کې گیم کې بند راغلی، مثال اوس ګورئ پازل یو ځای کې هم نه وي، پازل به داسې زور ونیسئ. مثال تاسو ګورئ، تاسو ته نور پازلونه راغله په داسې ځای کې، دلته به یو پازل انتخابوئ چې تر څو څنګه یې ستاسو د دایره تکمیل کړي. نو زه راځم دغه پازل انتخابوم. نو ته ماته وایي ته دا پازل په دغه کوینو اخیستی سې. زه وایم چې صحیح ده. کوینونه همدې لپاره یې چې موږ پازلو کې بند راځو، پازل پرې واخلو. نو دا پازل مې پرې واخیستی، دلته ږدم، دا ګورئ تکمیلي مې کړو، کوین زیات شول. نو گیم یې همدا شکل به تاسو کوئ، په همدې ډول به تاسو ادامه ورکوئ. دا به مخ ته وړئ او څنګه یې تاسو ته به دا په دغه شکل ټوکن درکړي. ټوکن یې هم کولی شئ ډالر ته بدل کړئ. ښه، دا د گیم نو گیم یې په همدې اسانۍ ده. کوین هم دلته جمعېږي، دا 40 ساعت بیلنس ته مو جمعېږي. دغه اصلي کار، نور خاص پکې داسې څه نشته. نورې برخې هم درته ښیم. دغه یو برخه لري لاندې، په دې کې چټ روم ده. خلک لایفونه کوي، لکه ټیک ټاک پر راکمې چا لایف کتی شئ، چټ روم ته تللی شئ. په دې حساب دغلته هم دا میپ چې ورکړی، دغلته فکر کوم هم د چټ برخه ده، لکه فیسبوک غوندې خلک پوسټونه کوي، چټونه تاسو کولی شئ په دا ډول. او دا بله څنګ کې چې دا میسیجو برخه ده یا نوټیفیکیشن، په ده څنګ کې هم اصلي برخه ده چې ستاسو نوم ښیي، څونه فالوور لرئ، فالوینګ دلته ستاسو کوین، دلته ستاسو هغه کوین چې ډالر ته د بدلېدو او د وډرا وړ دی. صحیح، دی له دې ولاندې نورې برخې دي. اوس راځو دې ته چې کار خو یې په دې صورتو گیم کوو او کوین ټولو. کوین یو په گیم ټولېږي، یو د ملګرو په دعوت. دلته ګورئ انوایټ یې لیکلی، که انوایټ تاسو کلیک کوئ او خپل لینک مو ملګرو سره شیر کوئ، له هر ملګري په دعوت دوستانو تاسو ته له 25 سنټو نیولې تر $1.5 $1 پورې درکوي مختلف. دغه د ملګرو د دعوت برخه وه. نو دا یې له دې و او دې برخه کې نور خاص کار نشته. دلته یو مای پروفایل ده چې په دې کلیک کوئ، هغه ستاسو پروفایل، ستاسو معلومات ټول هر څه درته ښیي. همداشان دې کې ویریفیکیشن هم شته، فیس ویریفیکیشن که هغه وکوئ ډېره به بهتره وي، چې هغه تاسو کولی شئ د مای پروفایل برخه کې دغه ځای کې موجود و، فکر کومه دغه ده فیس ویریفیکیشن. دا ووایي خپل مخ سره ویریفای کوي، ښه ده چې اکاونټ کوم څه مشکل د وډرا په ټایم بل څه پیدا نه شي. نو په همدې به کلیک کوئ او دلته به پرمیشن ورکوئ او خپل څېره به ورته سکین کوئ. زه اوس نه کوم، ټایم و چې تاسو فیس ویریفیکیشن وکوئ. دی له دې اوس راځو وډرا څنګه کېږي. وډرا لپاره دغلته کوم کوینونه چې تاسو جمعوئ، دغه د وډرا وړ دي. دا زیړ د وډرا وړ نه دي، دغه د وډرا وړ دي. په همدې زه کلیک کوم. په دې چې مو کلیک کړه، دا ډول صفحه راځي. دلته تاسو ته وایي چې هر 10,000 کوینه $1 سره برابر دي. 10,000 کوینه چې کوئ، هغه نه $1 جوړېږي، وډرا کولی شئ. وډرا لپاره اوس دلته به تاسو په وډرا باندې کلیک اخلئ. لومړی به تاسو دې کې یو والټ جوړوئ. ته ګورئ دا لیکلي چې د میټ والټ، په دې میټ والټ به تاسو کلیک واخلئ. دوستانو ته اوس دا ډول صفحه راځي. دلته به په ایمیل برخه کلیک کوئ. دلته به اوس خپل ایمیل ولیکئ د والټ جوړولو لپاره. ما ایمیل ولیکه، نیکسټ آپشن وهمه. دلته اوس ځان لپاره یو کوډ انتخاب کړئ. زه یو کوډ وهم ورته. کوډ چې مو ووهه، بیا په نیکسټ بټنه باندې به دوستانو کلیک واخلو. دلته به ټرایز باندې کلیک واخلو او په دې کې به موږ څنګه کو ځان لپاره یو میټ والټ جوړ کړو. ځکه وډرا میټ والټ ته راځي، میټ نه بیا بایننس او نورو ته ځي. نو ته په تمه کېږم تر څو دا ټورایز شي. دغه دا ټورایزیشن ترسره شو او زموږ والټ دې کې کریټ شو. اوس چې تاسو کله ګیم نه وډرا کوئ، هغه دې والټ ته تاسو ته راځي. دوستانو
نو چې کله دې والټ ته راشي دلته کولی شي کش آوټ ووهئ او دا وډرا کړئ. خو دې لپاره تاسو باید لومړی خپل د USDT TRC شل ادرس دې والټ کې ثبت کړئ. هغې لپاره دلته د سیټینګ په آپشن به تاسو کلیک واخلئ او دغه ځای څخه هم ثبتولی شئ تاسو ځان ته، یا هم تاسو به د دې والټ په نښه کلیک کړئ. دلته ګورئ والټ اکاونټ او وډرا اکاونټ. نو دلته چې تاسو کله به دا وډرا اکاونټ کلیک کړئ دلته به خپل د USDT TRC شل ادرسه کله بایننس ټرست والټ لارسي راوبخلئ. په بینډ به کلیک واخلئ، کنفرم به ووهئ. دلته به څنګه کوئ خپل هغه د USDT TRC شل ادرس به ورته هغه کوئ او لومړی به خپله ویریفیکیشن ترسره کوئ. ویریفیکیشن لپاره دلته تاسو څخه بعضې څیزونه غواړي او تذکیره به هم تاسو څخه غواړي. نو دې کار لپاره لومړی به تاسو دلته خپل فرست نیم لیکئ. زه راځم دا لیکم، بیا به لاست نیم او میډل نیم او دا لیکئ، جنډر به هم او خپل ډیټ آف برث دا هر څه به تذکیرې مطابق انتخابوئ. زه دا لیکم. نو دوستانو داسې مو لیکه، دلته کنفرم باندې کلیک کوو، بیا کنفرم باندې کلیک کوو. نو لومړی لیول اوس دغلته دوستانو تاسو څخه د تذکیرې ویریفیکیشن غواړي. دلته اوس تاسو به خپله تذکیرې عکس اپلوډوئ. په دې برخه به کلیک کړئ، دلته فایلز او که همراز فایلز وهم او دلته خپل تذکیرې شا ورته انتخابوم. نو دوستانو تذکیرې شا مې ور اپلوډ کړه، دلته به په کنټینیو باندې کلیک واخلو. نو دا هم څنګه سو سبمیټ سو. دلته پروف اف ادرس غواړي، کوم او که ښه کوم نه کوئ هېڅ مشکل نه لري. دا د $10,000 وډرا والا لپاره پکارېږي. خو بیا هم که غواړئ کولی شئ بیا په دې ځای به کلیک کړئ، خپل تذکیرې شا ور اپلوډ کړئ، په دې هم درته کار کېږي. دوستانو تذکیرې شا مې بیا هم ور اپلوډ کړه، دلته سبمیټ انفارمیشن باندې کلیک اخلو دوستانو. نو دا ګورئ سکسسفولي شو. زموږ KYC ویریفیکیشن هم اوس څه لپاره د وډرا لپاره. نو دا له دې نو دلته اوس کولی شئ خپل ادرس لینک کړئ. نو دا ګورئ نوم څیزونه راغلي، دلته به صرف خپل USDT TRC شل ادرس واخلئ. زه ځم بایننس نه د ادرس را کپي کومه. بایننس ته راغلم، دلته په اډ فنډ باندې کلیک اخلو، اډ فنډ سې مو ووهه. نو دلته به ورته ډیپوزټ آن چین یا ډیپوزټ کرپټو به انتخاب کړو، USDT به انتخاب کړو. دلته به نیټورک TRX ووهو او دغه ادرس به کپي کړو. دا چې مو کپي کړه بیرته به راشو ګیم ته او دلته به څنګه دغه درېیمه خانه کې چې ګورئ انټر د TRC ادرس په دې باندې به کلیک کړو او دلته به ډن باندې کلیک واخلو. نو خپل ادرس به دې کې څنګه کو سیف کړو. نو چې کله تاسو دا سیف کړئ هر ټایم ستاسو $10 وډرا یا $8 دې ته راتله، دلته کش آوټ وایي، مستقیم ستاسو بایننس ته ځي دا پیسې. نو دغه د دې ګیم مکمل کار و دوستانو.